بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسو په ادامه د نن درس مو دی suffixes related to pathology، یعنی هغه سفکسونه چې هغه د پیتالوجي سره اړه لري. نو راځو لومړی پیتالوجي دغه په پرنتیسز یا په کوس کې چې لیکلی دی دا د دغه پیتالوجي پروننسیشن دی، یعنی دا پیتالوجي موږ څنګه پرونانس کوو. نو دغه پی ای اچ دوی لیکلی پی ای اچ، بیا ټي اچ او ال او او اچ جی ډبل ای. دا ټي اچ او ال چې کوم دی دا دوی په غټه بی سي او بولډ لیکلی. دا د دې لپاره چې پر دغه تورو باندې ډیر امفیسایز یعنی ډیر زور باید موږ پر دې باندې وکړو، لکه پیتالوجي. نو هغه نور توري چې پی ای اچ او اچ او جی ډبل ای دا به موږ داسې نارمل وایو، او امفیسایز چې دی یعنی هغه ډیر سټرس چې موږ کوو هغه باید چې پر دا ټي اچ او ال باندې وکړو. نو څنګه بیا وایو پیتالوجي. دلته دوی په دغه کتاب کې د ټرمینالوجي کتاب په ډسکرپشن کې موږ سره اخیستی دی چې دا باید تاسو څنګه پروننسیشن کې هغه تور چې هغه بولډ او په کیپیټل لیټر لیکل سوي پر هغو به تاسو ډیر سټرس یعنې ډیر امفیسایز کوئ. نو پیتالوجي څه وایي؟ پیتالوجي is the study of all aspects of diseases، یعنی پیتالوجي د ناروغیو د ټولو اړخونو مطالعه ته ویل کیږي. څنګه د ټولو اړخونو؟ یعنی دغه ناروغي چې کوم ده دا د دې کاز چې شو دا ولې رامنځته سو، د دې ډایګنوزیس به چې شوي دا موږ څنګه پیژنو، د دې ټریټمنټ به چې شوي، د دې دغه ټول اسپیکټ چې دي هغه موږ په پیتالوجي کې وایو. لکه څنګه چې دلته اوس دوی موږ ته دغه پیتالوجي سره جلا کړې ده، دغه ورډ روټ یې جلا کړی دی او سفکس یې ورسره جلا کړی دی. اوس څنګه؟ اوس پی ای ټي اچ دا یو ورډ روټ دی. پت مینز چې شي؟ پت مینز ډیزیز، یعنی پت مینز ډیزیز یعنی ناروغي، اینډ اولوجي مینز سټډي اف. اولوجي لکه دا چې موږ مخکې ویلو دا یو څه دی، یو سفکس دی چې د ورډ روټ پات سره لګېدلی دی. نو پات مینز ډیزیز، اولوجي مینز سټډي اف. نو موږ ویلی سو چې پیتالوجي د ناروغیو یو مطالعه یعنی پوهه ده. بیا سره ته وایي suffixes related to pathology describe specific disease conditions. وایي هغه سفکسونه چې هغه د پیتالوجي سره اړه لري هغه موږ ته تشریح کوي مخصوصه د ناروغیو حالتونه، یعنی د ناروغیو مخصوص حالتونه راته ذکر کوي. نو راځو لومړی سفکس چې هغه د پیتالوجي سره تړاو لري هغه څه دی؟ الجیا ده. الجیا اوس دا څه دی؟ راځو دغه الجیا وایو. الجیا مینز پین اینډ سفرینګ. الجیا معنا درد یا سفرینګ وایي چې د یو شي څخه موږ کړیږو. نو الجیا مینز پین اینډ سفرینګ. د یو مثال موږ سره اخیستی دی وایي ګیسټرلجیا. ګیسټرل بیا دلته د دوی د دې په پروننسیشن کې چې کوم دی په دا کوس کې چې بیا زموږ سره اخیستی دی جی ای اس یې په کوچنۍ بي سي راخیستی، ټي آر ای ال یې په غټه او بولډ یې راخیستی. مطلب موږ به ډېر زور به پر دا ټي آر ای ال کوو. نو دا څنګه پرونانس کوو؟ ګیسټرلجیا also known as stomach pain، stomach ache. چې دغه ګیسټرلجیا مخکې موږ په مثالو کې دغه ویلی وو چې ګیسټر یو ورډ روټ دی چې په معنا د معدې دی، او الجیا یو سفکس دی چې په معنا د درد دی. نو also known as stomach ache ستی که په یاد په سیکنډري ټرمز کې په لومړي لیکچر کې موږ وویل چې سیکنډري هغه ټرمز دی چې هغه پرایمري هغه ټرم و چې هغه زموږ سره په دا کتاب کې په صحیح تورو کې شامل و، یعنی هغه ټرمز هغه اصطلاحات و کوم چې موږ په امتحانو کې او په دغه اکسرسایز کې لیکلی سوه، او هغه صحیح ټرم او صحیح اصطلاح په تبابت کې همدغه پرایمري ټرمز و. او سیکنډري هغه ټرمز و چې موږ په اورنج رنګ به اورنج یعنې مالټې رنګ به لیکل سوي وي. د هغه ټرمز یا هغه اصطلاحات دي کوم چې د دغه پرایمري ټرمز دویم نومونه دي. لکه ما چې مثال درکړی چې سیلفون
په هغه لومړي لیکچر کې سیلفون چې موبایل ته وایي، اوس اصلي نوم یې سیلفون دی، اوس ځینې خلک په موبایل پېژني، ځینې په ټلیفون پېژني. نو دغه ګیسټرلجیا چې پرایمري ټرم دی دا دې ته سټمک ایک هم وایي. سټمک ایک یعنی د نس درد. څه وایي؟ نو وایي دا سټمک ایک مینز پین، د دې معنا ده درد چې په چیش کې درد in the stomach. درد په چیش کې؟ په سټمک یعنی معده کې. دا دی gester means stomach and algia means چیشي؟ means pain. algia معنا چیشي؟ درد. نو دا gester یو word root سو او algia یو suffix سو. بل دی زموږ سره ډاینیا. ډاینیا یو بل سفکس دی چې د هغه په معنا هغه د ریلیټډ یعنی اړه د چی سره لري؟ د پیتالوژي سره. نو ډاینیا آلسو مینز دوی موږ ته وایي ډاینیا آلسو مینز پین. ډاینیا هم په معنا د چی دی؟ د درد دی. و ګیسټرو ډاینیا یو مثال دوی موږ ته راخیستی ګیسټرو ډاینیا. وینې زیات زور به موږ په ډي آی ان باندې کوو، په جي ای اس هم ګیسټرو ډاینیا آلسو مینز پین ان د سټمک. دا هم د چیش په معنا دی؟ د نس د درد په معنا دی، یعنی د معدې د درد په معنا دی. ګیسټرو مینز سټمک. ګیسټرو چې ورډ روټ دی موږ وختي هم ویلو د په معنا د سټمک دی. ان ډاینیا مینز پین، او ډاینیا په معنا د چیش دی؟ د درد دی. although ډاینیا has the same meaning as algia it is not used as commonly. نو بل سفکس دی زموږ سره ایټس. ایټس چې په معنا د التهاب و. نو څه وایي؟ وایي ایټس means inflammation. ایټس د چیش معنا لري؟ د انفلیمیشن. دا بل سفکس دی چې د ناروغۍ یعنی د پیتالوژي سره ریلیټډ یعنی دغه سره اړه لري. نو یو مثال دوی موږ ته راکړی ګیسټرایټس. ګیسټرایټس ګیسټر، اوس موږ او تاسو دغسې په پوهېږو. ګیسټر په معنا د چیش؟ د سټمک. اینډ ایټس مینز او ایټس په معنا د انفلیمیشن. انفلیمیشن یعنی د التهاب. نو څه وایي؟ وایي gastritis is an inflammation of چیشي؟ is an inflammation of the stomach. gastritis یو التهاب دی د معدې. بل سفکس موږ سره چې هغه ریلیټډ ټو پیتالوژي دی هغه ملیشیا ده. ملیشیا means abnormal softening. ملیشیا په معنا د abnormal یعنی غیر عادي softening پوستوالی ده، نرموالی دی. یعنی یو خو یو شی هسې نرم وي خو دا abnormal softening دی. دا د غیر نارمل غیر عادي softening یعنی نرموالی دی. لکه مثال دوی زموږ سره اخیستی وایي ارټیریو ملیشیا. ارټیریو که دلته موږ ورته وګورو ارټیریو means artery یعنی یو شریان. and ملیشیا means abnormal softening، او ملیشیا په معنا د غیر عادي پوستوالی دی. نو دوی موږ ته څه وایي؟ وایي ارټریو ملیشیا. وینې ارټیریو ملیشیا is the abnormal softening. دا چیش دی؟ وایي غیر عادي softening یعنی پوستوالی دی of the walls د دیوالو of an artery or arteries د یو شریان یا ډیرو شریانونو د دیوالو غیر عادي چیشي؟ پوستوالی دی. لکه څنګه چې موږ ویل چې arterio means artery and malacia means abnormal softening. بیا څه وایي؟ وایي notice that وایي تاسو باید په دې پوه یاست that یا دغه نوټ کړئ چې ملیشیا چې کوم دی ملیشیا چې معنا یې د غیر عادي پوستوالی و یا نرموالی و is the opposite of وایي دا مخالف دی متضاد دی د چی شي؟ د سکلیروسیس. سکلیروسیس معنا چی شي؟ سکلیروسیس بیا abnormal یعنی غیر عادي هارډنینګ بیا سختوالی ته ویل کېږي. نو دا وایي abnormal چی شي دی؟ سختوالی دی. بل دی زموږ سره میګالي. دا یو بل سفکس دی چې هغه ریلیټډ ټو پیتالوژي دی. نو میګالي بیا په څه معنا دی؟ میګالي مینز دا معنا لري انلارجمنټ د غټوالي، یو شی غټ سي، لکه یو شی خپل د حادي حالت څخه زیات غټ سي نو هغه ته میګالي وایي. میګالي نو دوی مثال موږ ته راکړی هیپاټو میګالي. هیپاټو مینز هیپاټو په معنا د چی دی؟ د
هپاټو په معنا د لیور دی او میګالي په معنا د غټوالی دی. نو دا د لیور یعنی د کوم چې موږ ینه ورته وایو د ینې غیر نارمل غټوالی دی. هپاټو میګالي is تعریف ته راځو. وایي هپاټومیګالي is an enlargement of the liver. وایي دا د لیور یعنی د ینې غټوالی دی. اب نارمل ستاسو دفاع وي چې دا اب نارمل یعنی غیر عادي غیر نارمل حالت دی. هپاټو مینز لیور. هپاټو ورډ روټ دی. نو دا چې سو او کمباینینګ واول ورسره راغلی موږ ټول په سلیش سره موږ سره جلا کوو. نو هپاټو دا یو کمباینینګ فارم سو چې په معنا د لیور ده. اینډ میګالي مینز انلارجمنټ یعنی غټوالی. بل سوفیکس موږ سره چې هغه ریلیټډ ټو پیتالوجي دی نیکروسیس دی. نیکروسیس مینز ټیشو ډیت. معنا د نیکروسیس معنا چې ده مینز ټیشو ډیت یعنی د انساجو مړینه مرګ. یو مثال دوی موږ ته راخیستی دی ارټریو نیکروسیس. ارټریو موږ مخکې ویل چې ارټریو دا یو ورډ روټ دی چې معنا یې چې ده ارټري یعنی شریان. نیکروسیس نو د هغه مړه کېدل یعنی د هغو مرګ. لکه څنګه تعریف دی موږ ته راخیستی وایي ارټریو نیکروسیس is the tissue death of an artery or arteries. د یوه شریان یا د شریانو د انساجو مرګ ته ویل کېږي چې شي دغه ارټریو نیکروسیس. ارټریو چې دا یو کمباینینګ فارم دی مینز ارټري هغه په معنا د شریان دی. اینډ نیکروسیس او نیکروسیس بیا په معنا د څه دی د ډیت یعنی ټیشو ډیت یعنی د انساجو د مرګ. بل بیا چې دی موږ سره سکلیروسیس دی. سکلیروسیس مینز اب نارمل هارډنینګ. لکه مخکې چې موږ وویل چې سکلیروسیس چې شو موږ ویل دا د ملیشیا چې دی اپوزیټ یعنی متضاد دی. ملیشیا په معنا د اب نارمل سافټنینګ د نرموالي او سکلیروسیس په معنا د چې دی د اب نارمل هارډنینګ. اب نارمل معنا غیر حدي سختوالی. یو مثال دوی بیا راخیستی ارټریو سکلیروسیس. ارټریو یعنی د شریانو سختوالی. دوی تعریف څه وایي وایي arteriosclerosis is the abnormal hardening of the walls of an artery or arteries. دا د شریانو یا د شریان د دیوالو abnormal غیر حدي سختوالی دی. ارټریو بیا موږ سره یو ورډ روټ دی چې هغه په معنا د څه دی مینز ارټري. ارټریو په معنا د شریان. اینډ سکلیروسیس مینز abnormal hardening او سکلیروسیس بیا په معنا د غیر حدي سختوالی دی. نوټیس وایي ستاسو د فهم وي لکه مخکې چې موږ ته وویل سکلیروسیس is the opposite of ملیشیا. سکلیروسیس د ملیشیا چې دی متضاد دی. بل چې دی موږ سره سټینوسیس. سټینوسیس بیا چې دی stenosis means abnormal narrowing. stenosis بیا په معنا د غیر عادي narrowing معنا تنګوالی. لکه دا پیپ دی پیپ چې کله موږ دا پیپ داسې کښېکاږو کمپریس یې کړو نو هغه چې سي تنګ سي دغه تنګوالي ته narrowing وایي. نو stenosis چې دی غیر عادي چې دی تنګوالی دی. دوی بیا موږ سره یو مثال اخیستی وایي arteriostenosis. arteriostenosis is the abnormal narrowing. دا یو غیر عادي تنګوالی دی of an artery. د یو artery یا د arteries or arteries د یو شریان یا د ډیرو شریانو تنګوالی دی. لکه ما چې مثال د پیپ درکوي کله چې پیپ موږ تخته کړو نو د هغه پیپ کوتر کم سي نو هغه چې سي تنګ سي. نو دا داسې دا سټینوسیس چې کوم دی دا یو داسې غیر عادي حالت دی. یو داسې د څه شي د ارټریوسټینوسیس د شریانو د دیوالو کله چې شحمیات هلته د دوی په دیوالو کې زیات سي نو بیا هغه پیپ دغه شریان چې کوم دی دا تنګ سي. دا یو غیر عادي حالت دی. دا په چاو کسانو کې ډېر رامنځته کېږي. نو دوی موږ ته څه وایي وایي ارټریو په معنا د څه دی دا یو ورډ روټ دی چې معنا یې شریان دی. اینډ او سټینوسیس بیا په معنا د څه دی د اب نارمل نیروینګ یعنی د غیر عادي تنګوالي.